الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قدر منوریدونکو او ګرانو دوستانو د ریاض الصالحین د دې کتاب مینوالو، انشاءالله زمونږ لومړی خپرونه به د کتاب د مصنف د جون په اړه وي، یعنې د هغه د جون لنډ حالات وړاندې کوو دې دپاره چې دا چا لیکلی دی، څنګه شخصیت و. نو په دې هیله چې دا راسره واورئ او نورې خپرونې تعقیب کړئ. راځو د دې کتاب د مصنف یا مؤلف چې چا لیکلی دی د هغې لنډې پېژندګلۍ ته. د دې کتاب مصنف چې کوم دی هغه امام نووي نومیږي او د نسب سلسله یې په دې ډول ده: هو الامام الحافظ شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحیی بن شرف بن موری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام النووي. دې ته نووي وایي ځکه دا منسوب دی د نوا هغه کلي ته چې کوم په حوران علاقه کې سوریا کې وجود لري، واقع ده. او ده ته بیا دمشقي په دې خاطر وایي چې دی د خپل نوا کلي نه بیا د علم د تحصیل لپاره دمشق ته تللی و او ټول وخت یې بیا هلته تېر کړی د علم په تحصیل او دارنګې دعوت او تبلیغ کې. د امام نووي صاحب ولادت او دارنګې د هغې بیا ځواني څه په دې ډول. امام نووي رحمه الله د محرم میاشت په کال 631 د نوا په کلي کې په یو متدینه دینداره کورنۍ کې زوکړه کړې. کله چې 10 کلن شو د قرآن کریم حفظ یې شروع کړ او دارنګې بعضې فقهي کتابونه یې د خپلې علاقې او کلي د بعضو مخورو علماو څخه پیل کړه. تصادفاً یو وخت کې د دوی په کلي باندې شیخ یاسین بن یوسف المراکشي چې دا یو پیاوړی عالم دی، هغه په دې کلي تېرېده. وایي چې ګوري ماشومان لګیا دي او یو بل ماشوم یې راایسر کړی په زوره باندې راولي چې راځه لوبې وکړه. دا نور ماشومان بل ماشوم لوبو ته راکش کوي او هغه ماشوم چې دی هغه بیچاره ترې تښتي او جاړي، او چې کله ترې منډه کړي نو بیا قرآن شروع کړي، قرآن وایي او تښتي. نو شیخ یاسین چې کله دا منظره ولیده حیران شو. نو د معلوماتو وروسته یې د دې ماشوم والد کور ځای پیدا کړو، هغې ته ولاړو، پلار ته یې ورغی او نصیحت یې ورته وکړو چې دا زوی دی یو عجیبه غوندې ماشوم دی، ما په دې کې څه عجیبه علایمې ولیدل. داسې وکړه چې دا علم توقف کړه او زه په دې یقین لرم چې الله جل شانو به ده ته علم ورکوي او یو لوړ شان والا عالم به ترې جوړېږي او چې دا بچی درنه خراب نه شي. والد یې د شیخ یاسین خبره ومنله، نو هغه هم د دې ماشوم نوره توجه هم علم طرف ته راوګرځوله. بیا په کال 649 امام نووي صاحب د خپل والد سره د تحصیل په نیت باندې او د عالي زده کړو خاطر دمشق ته راغی. هلته په خپل کلي علاقه کې چې کوم ثانوي درسونه وویل د نورو عالي تحصیلاتو لپاره دی دمشق ته راغی او هلته په مدرسه دارالحدیث کې شامل شو. په کال 651 کې د خپل والد سره حج ته لاړ او بیرته دمشق ته راستون شو او خپل علمي زده کړې ته یې دوام ورکړ. امام نووي رحمه الله په دغې مدارسو کې ډېر ښایسته علوم زده کړه. د هغه علمي ژوند ته کتنه کوو، هغه په 3 ممیزاتو سره هغه ممیزه ده. امام نووي رحمه الله چې کله به دمشق ته ورسېدو او هلته یې زده کړې او تحصیلات وکړو، نو د دوی دغه د زده کړې عمر چې کوم دی په 3 ممیزاتو پېژندی شو. اول د هغې هغه هلې ځلې او کوښښونه چې د علم د حصول لپاره د اول نه تر د ځوانۍ پورې کوم کوښښونه کړي دي، نو په هغې کې یو دا چې د ده د علم سره ډېره زیاته مینه وه، بې کچه مینه یې وه او د علم نه بیا داسې مزه او خوند اخیسته چې دا مزه به په بل هېڅ شي کې دته نه حاصلېده. بس ټول شوق او مینې د علم سره وه. ډېر ښایسته قرات، ښکلی قرات به یې کولو، د قوي حافظې خاوند و. علما لیکي وایي چې داسې حافظه الله ورکړې وه چې د التنبیه نومي کتاب چې کوم دی دا په 4 میاشتو کې دا حفظ کړی و. دا ډېر غټ کتاب دی. او په باقي کال کې چې کوم دی المهذب د دې دا ربع العبادات دا هم ډېر لوی کتاب دی، دا یې حفظ کړو. نو په ډېره کمه موده کې د خپل استاد ابو ابراهیم اسحاق بن احمد المغربي پام ځان ته راواړو. د استازو سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه ځکه دغه ذکاوت و ډېره ښویه وه، عقلمندي وه. نو سمدستي دغه استاد چې کوم دی امام نووي د خپل درسي حلقې چې کوم دی معید مقرر معید ده چې ده به درس وي، نور درسونه به امام نووي ته وسپارل، ده به دا درسونه نور شاګردانو ته تشریح کول او هغه به بیا ورسره اړول. نو په ډېر لږ وخت کې چې کوم دی د خپل تحصیل تر څنګ په دارالحدیث اشرفیه کې د تدریس دندې هم شروع کړه او هلته مدرس هم وګمارل شو. د ثقافت او علمي کچې پراختیا ډېره لویه وه. امام نووي د علم سره د بې کچې مینې تر څنګ د علم قدر اهمیت پېژندلی و. د علم او علماو ډېر احترام به یې کولو، د وخت ډېر زیات خیال ساتلو، د وخت په قدر پوهېدو، یو لحظه هم عبث نه تېروله.
ټول اوقات د درس او تدریس کې مصرف کړي. د هغه یو شاګرد عطاءالدین ابن عطار د هغه د تحصیل او زده کړې د وخت یو لنډ حالت بیان کړی دی. هغه وایي امام نووي به د ورځې تقریبا 12 درسونه چې کوم دی د ورځې دا هغه اخیستل د مختلفو شیخانو څخه. 2 درسونه به په الوسیط کې اخیستل، دریم بل درس به په المهذب کې، یو درس په جمع د صحیحینو کې، بل صحیح مسلم کې، شپږم په اللمع د ابن جیني کې چې دا کوم په نحوه کې لیکل شوی، بل اووم درس به چې کوم په اصلاح د منطق د ابن سکیت، اتم په صرف کې به د درس اخیستلو، دارنګې په اصول فقه کې نه هم، او لسم اللمع د ابن اسحاق، او کله به په المنتخب د امام رازي صاحب، او دارنګې بل درس به په اسماء الرجال کې، دارنګې په اصول دین کې. دا مختلف درسونه به د ورځې دا اخیستل د استادانو، او دارنګې د نورو ملګرو ته تدریس کول. امام نووي صاحب د درس او تدریس ترڅنګ خپل فکر یو بل ستر دینی خدمت ته متوجه کړی و، کوم چې د دین د حفاظت او نشر دپاره اساسي لامل ګڼل کیږي، یعنی تالیف او تصنیف. امام نووي رحم الله په کال 660 کې تالیف ته توجه ورکړه او تالیف یې شروع کړو، تصنیف یعنی کتابونه لیکل، چې په دغه مهال د امام نووي صاحب عمر چې کوم 10 کلو د خلوص او تقوا له امله الله تعالی د په عمر او اوقاتو کې دومره برکت اچولی چې په لږ وخت کې به د ډېر کار کولو. د دعوت او تدریس ترڅنګ خپل دماغ د سترو کتابونو او تالیفاتو ته هغه وقف کړي و، په هغې کې خپل هغه دماغ ویلي کړي و. داسې کتابونه یې لیکلي چې انسان ورته حیران شي. عبارتونه یې ډېر زیات اسان او ساده، هره خبره یې موزون او په دلیل پوره، واضح فکر پکې ښکارېږي، او کامل عدالت د فقهاو د آراو په وړاندې کولو کې مکمل عدالت د انصاف څخه کار اخیستی، تعصب مذهبي او ډله پرستۍ نه مکمل پاک. همدغه لاملونه و چې تر ننه یې تالیفات او کتابونه په ډېر اهتمام کتل کیږي او په ټوله نړۍ کې ترې خلک استفاده کوي. امام اسنوي وایي د دې یو بل لامل دا هم و چې امام نووي رحم الله په خپل دې کار کې د ډېر زیات تقوا او ورع او د ایماندارۍ نه کار اخیستو. 1 روپۍ پکې حرام او د بل چا نه ده لګولې. وایي دا چې کله په دارالحدیث کې استاد مقرر نو د تدریس د لارې چې به کوم معاش دته حاصلېدو هغه به جمع کول او هغه به بیرته په تالیف او تصنیف باندې او دارنګې د مدرسې په چارو کې لګولې. دا یو ښایسته فکر او ذهنیت الله دته ورکړی. نو دغه وجه چې تصنیفات مقبول دي که نه، دا څه اسانه خبره نه وه. د هغې د مهمو تصنیفاتو څخه یو څو داسې دي لکه مثلا شرح د صحیح مسلم، شرح النووي چې ورته ویلی شي. دویم کتاب المجموع شرح المهذب، یو غټ کتاب دی. دریم دا زموږ استادو تر وړاندې چې کوم به انشاءالله درس شروع کوو ریاض الصالحین. څلورم تهذیب الاسماء واللغات. پنځم روضة الطالبین او عمدة المفتین. شپږم یو بل کتاب دی المنهاج فی الفقه. یو بل مشهور کتاب دی رساله د الاربعین النوویه، ټول کشران او مشران ورسره واقف دي. بل کتاب دی اتم التبیان فی آداب حملة القرآن. نهم الاذکار چې نوم یې دی حلیة الابرار وشعار الاخیار وتلخیص الدعوات والاذکار المستحبه فی الليل والنهار، د اذکار او تسبیحاتو په اړه. لسم یو بل کتاب الايضاح فی المناسک، د حج په باره کې لیکلي دي. دارنګې د امام نووي صاحب د اخلاقو په اړه اکثر مفسرین او دارنګې فقها لیکلي دي چې دا د اخلاقو یوه نمونه وه، ډېر د اوچت او عالي صفاتو خاوند و. امام نووي د ټولو شهواتو او لذاتو څخه ځان ګوښه کړی او دا ټوله مینه او دا خواهش د علم او دعوت سره تړلی و. د توجه وړ خبره خو دا ده چې امام نووي دا د یو متوسطې کورنۍ څخه د نواز څخه دمشق ته لاړو، چېرته چې د ژوند ټولې اسانۍ او نعمتونه موجود وو. دمشق په دغه وخت کې په دغه زمانه کې پیشرفته ښار او دی هم د خپل د ځوانۍ په هغه اوج کې و، یعنې دی تقریبا د خپل ځوانۍ په حال کې و چې په کوم وخت کې د انسان غرایز ټول هغه مکمل پوره یو په جوش کې وي. خو د دې هر څه باوجود امام نووي دا ټول خوندونه او لذتونه او شهوات د خوراک او دارنګې وغیره دا یې پرېښودل او د عاجزۍ او ملنګۍ او د زهد ژوند یې غوره کړی. نو د دې امله دا د خپل وخت د تقوا او د الله نه د ویرې یو نمونه وه. د ده د عمر ډېرې داسې بیلګې شته چې هغه د دې په ورع، پاکوالي، په د ده په تقوا، زهد باندې دلالت کوي. د مثال په ډول ده به د دمشق عامې میوې چې کوم دي دا فروټ دا به نه خوړل. کله چې بجیتات پوښتنه وکړله شوې چې دا ولې، ده ویل اصل وجه دا ده چې دا ځمکې چې کومې ده او دا باغونه دا ډېر ځله وقف شوي دي او اوس اکثر دا هغه چا ملکیتونه دي چې شرعاً هغوی ته دا ناروا دی، ځکه چې دی په غصب او په دروغ باندې نیولي دي.
بل دا چې په دې کې تصرف په ناروا طریقو باندې کوي. شرعاً دا روان دي، مګر که د اصلاح او یا جاري له طریقې په دې کې تصرف وشي نو صحیح ده. دغه وجه ده چې اکثر علما په دې کې اختلاف دی، او چا چې جواز ورکړی هغه په دې شرط چې د مصلحت په خاطر باندې یا یتیمانو د پرورش په خاطر باندې پکې کار کوي. او دا خلک چې زه ګورم د دغه شرایطو او مصلحتونو خیال نه ساتي، نو دوی کې اکثر دا د غصب شوي ځمکې دي، نو څنګه زما زړه به دا وغواړي چې زه دا وخورم؟ دا د ده ورع تقوا وه. نن سبا خو خلک د دې خیال نه ساتي. امام نووي چې کوم دی د خپل تحصیل ټول عمر په مدرسې رواحیه کې تېروه، مالته اوسېدو، او د اولې ورځ نه چې په کوم اتاق کمره کې د ځان لپاره ځای اختیار کړی و، هماغه ځای باندې اوسېدو، هغې ته یې ترجیح ورکوله. نور ډېر ځایونه داسې وو چې په هغې کې د ژوند ټول اسانیاوې موجود وي، خو ده د هغې باوجود هم دې ځای ته ترجیح ورکوله، ځکه یو خو دا وجه چې دا بعضې مخلصو تاجرانو جوړه کړې وه او د حکومت سره او د دې نور شیانو سره کوم تعلق نه ساته، نو په دې خاطر ده دا ځای غوره کړی و. بیا په دارالحدیث کې د ده لوی تنخواه یعنې معاش مقرر و، خو ده ترې یوه پیسه هم نه واخیستې تر اخره پورې، لکه مخکې مې هم ویل، بلکې هغې به د ناظم سره جمع کول. کله چې به کال پوره شو نو په هغې به یې یا ځمکه وپېرېدله او مدرسې ته به یې وقف کړله، یا به یې پرې کتابونه واخیسته او هغه به یې د مدرسې کتابخانې ته وقف کړه. دارنګې کله چې تصنیف شروع کړو نو اکثر بیا به په تصنیف کې لګولې. دارنګې ده به د هر چا هدیه یعنې تحفې نه قبلولې، مګر کله چې به ډېر مجبور شو، یو چا به مجبوره کړو او ده ته به پته ولګي چې دا سړی دینداره دی او مالفاق دی، نو بیا به یې ترې واخیستله. البته د خپل مور او پلار تحفې او د هغې د لاس شیان به یې اخیستل. اکثر کالي یعنې جامې به ورته مور ګنډلې رالېږلې به، او پلار به ورته د خوراک بندوبست کو، زمینه برابرول او دا شیان به ورته رالېږل. امام نووي رحمه الله د دې هر څه تر څنګ په حق ویلو، دارنګې په فیصله کولو کې او چارواکو او بادشاهانو او غیرو ته په نصیحت کولو کې د هیڅ قسم ملامتۍ نه او د چا د زور او جبر څخه نه ویرېدو. یو مخلص، ډېر مخلص داعي، مجاهد، بهادر، د بلاغت او فصاحت خاوند و. په خبره کې به وزن و، اثر و. خلک به ورته د ډېر لرو لرو ځایونو نه د مسایلو، فتاوو، د حوادثو، من دې مشکلاتو کې د حل لپاره راتلله، مراجعه به یې کوله، او ده به په ډېر اخلاص، ورین تندي د خلکو سره د هغوی د مشکلاتو په حل کې مرسته کوله. یوه بېلګه یې زه بیانوم. د ده یو شاګرد دی، کله چې ملک سلطان ظاهر بیبرس د تاتاریانو د جنګ څخه راوګرځېدو، نو د دمشق دا ځمکې په اکثر د خلکو سره وې، څه د پخوا نه په لاس کې وه، څه دغې وخت کې مجاهدینو هغوی سره پاتې شو. تاتاریان یې وشړل. نو یو وکیل د بادشاه ته ویل، مشورې ورکړه چې دا باغونه خو ټول د حکومت حق کېږي، باید احاطه ترې راتاو کړو چې خلک پکې بې ځایه تصرف نه کوي، او د دې لپاره یو وثیقه ولیکل شي چې دا د حکومت ځمکې دي. دا چې اکثر باغونه د عوامو او د هغوی سره او دې کې مسلمانانو ته تکلیف و ضرر، نو خلکو شیخ نووي ته مراجعه وکړله، ورته ویل چې ګور دا بادشاه، دا حاکم چې دا موږ سره زیاتی ظلم کوي. زه څه ځایونه خو به داسې خو دا زموږ ځینې خپل شخصي ځایونه دي، بل دا چې مجاهدینو په دا کې نیولي دي، دا ولې زموږ نه اخلي؟ نو امام نووي صاحب چې کوم دی بادشاه ته خط ولیکه، ورته ویل چې دا دیوالونو جوړول او د خلکو باغونه را بندول په دې کې خلکو ته ضرر دی، بل دا چې د شریعت د نګاه نه هم دا ستاسو حق نه کېږي، نو که د دې حکم نه لاس په سر شي او دا خبره بیرته واخلي نو دا به ښه وي، ځکه دا ناروا عمل دی او هېڅ جواز نه لري. نو بادشاه په دې باندې ډېر زیات غوسه شو چې دا څومره لوی جرأت دی وکړو، زما مخکې څوک داسې خبره کولی شي. نو سمدستي حکم وکړو چې د ده معاش چې کوم دی، وظیفه راتب چې دی دا کوي او د منصب نه کټ کوي، چې کوم وظیفې د دې نه منفکې کوي. نو چارواکو ورته ویل صیبه دی خو نه کوم رسمي وظیفه لري او نه موږ سره کوم معاش ته. بادشاه حیران شو. خو کله چې په دې خط کار ونه شو نو امام نووي صاحب په خپله لاړو، بادشاه سره ملاقات وکړو، هغه ته ډېر سختې خبرې وکړې او قوي بحث یې ورسره وکړو. بادشاه یې په خپلو هغه بالغانه او فصاحتانه خبرو باندې هغه ملامت کړو. نو بادشاه غوښتل چې په ده حمله وکړي او ونیسي او بندي کړي، خو الله جل شانه یې په زړه کې ویره پیدا کړه او د ده نه صرف نظر شو، او الله جل شانه د شي حفاظت وکړو، دا یې وژغورلو. نو چې کله دی راووت، بادشاه د احاطې حکم لغوه کړو او خلق الله د هغه د شر نه خلاص کړ. امام نووي په همدغه ځای کې خپل تدریس او دعوت او دارنګ تالیف ته ادامه ورکړه. آخر هم د دغې پاک او سپېڅلې هستۍ صفحه واوښته په کال 686 کې چې کله دا نوا ته راستون شوی و. د مدرسې ټول کتابونه یې خپل چا نه چې راخیستي وو هغوی ته وسپارل، د خپلو استادانو مقبرو ته لاړ او هلته یې ومجړلې او هغوی ته دعاګانې وکړې. څومره چې ژوندي دوستان او ملګري وو د ټولو سره یې ملاقات وکړو. بیا د خپل پلار ملاقات ته لاړو، د هغې نه وروستو بیت المقدس ته لاړ. نو کله چې هغې نه واپس بیرته نوا ته راستون شو، نو په 40 د رجب باندې د ناروغه شو، په 40 د رجب باندې خپل روح الله ته تسلیم کړو. کله چې د مرګ خبر دمشق ته ورسېدو،
نو په ټول لارو کوڅو کې یو اواز او ژړا او فریاد مسلمانان ډېر زیات خفه او پریشان او هر چا چې کوم دی د په مرګ باندې تعصب او خفګان ښکاره کوو. دغه د وخت قاضي قضات د دمشق عز الدین محمد بن صائب د خپلو ملګرو سره هغه روان شو، لاړه او د هغه په قبر جنازه وکړله. نو په دې ډول د امام نووي ژوند پای ته ورسېدو. په اسلامي امت ته د علم یو لویه خزانه پرېښوده چې تر ننه یم ټول اسلامي امت په خیر سره یادوي. الله تعالی دې په امام نووي رحمتونه ولیږي او دغه سعی او کوششونه او هلې ځلې چې د دین دپاره کړي دي دا دې الله جل شانو ورته په خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې د حشر د انبیاو صدیقینو شهدا او صالحینو سره وکړي. دا ټول ستا په یو کون سره پیدا دی یا الله. قدرمنو اورېدونکو او ګرانو دوستانو، نننۍ خپرونه کې د دې کتاب ریاض الصالحین په مقدمه باندې بحث کوو کوم چې امام نووي صاحب لیکلې ده. دغه مقدمه په مختصر ډول باندې ژباړو، بیا به خپل مقصد ته راځو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. امام نووي صاحب د الله حمد ویلې وی حمد او ثنا د هغه ذات لره چې یو دی، زورور دی، غالب دی او بخونکی دی. مکور اللیل علی النهار، شپه په ورځ کې نه باسي او ورځ په شپه کې، چې دا ټول اعمال او کارونه چې دي تذکره ده، نصیحت دی او یوه یاداشت دی د هغه چا دپاره چې د سالم زړه او بصیرت خاوندانی او په دې کې فند او نصیحت دی د عقل او فکر خاوندانو ته. الله غذات ته قضا من خلقهم من اصطفى، چې د خپل مخلوق څخه صفاک خلق هغه غوره کړي دي. فزهدهم فی هذه الدار، او هغوی د دنیا کې د دې بې رغبته کړي دي، د دې دنیا سره مینه نه لري. وشغلهم بمراقبته و ادامة الافکار، چې دنیا سره مینه نه لري نو هغه څه کوي؟ الله مصروف کړي دي په فکر د آخرت کې، د الله تعالی د ذکر او د الله د دین په فکر او سوچ کې، او ټول عمر چې کوم دی د دوی فکر د الله په دین کې وي. وملازمة الاتعاظ والاتکار، او ټول کار د هغوی چې کوم دی واعظ نصیحت او د آخرت فکر دی. ووفقهم للدأب فی طاعته، او الله دوی ته توفیق ورکړی دی د تابعدارۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په سنتو طریقه باندې د عمل کولو. والتأهب لدار القرار، او دارنګ الله جل شانه دوی ته دا توفیق وربخلی چې دوی تیاری وکړي د هغه آخرني او برحال کور دپاره چې کوم آخرت دی. والحذر مما یسخطه ویوجب دار البوار، او الله دوی ته دا توفیق ورکړی او یېرولی دي د ځان ساتنې توفیق ورکړی د هغه څه نه چې الله پې غوسه کیږي او د آخرت عذاب پې لازمیږي. او دارنګې په همدې عقیده او فکر باندې الله دوی کلک کړي دي. والمحافظة على ذلك مع تغایر الاحوال والاطوار، د حالاتو په بدلیدو رابلیدو او دارنګې د زمانې په بدلیدو رابلیدو سره دوی په خپل ځای باندې ولاړي. دا د الله خاص بندګاني. بیا وایي احمده ابلغ حمد وازکاه واشمله انمه، وی زه د خپل رب ډېر زیات ستاینه کوم. ابلغ حمد، ډېر لوړ حمد، ډېر پاک او شامل او زیات حمدونه د الله دپاره وایم. واشهد ان لا اله الا الله البر الکریم، او ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته دی. البر الکریم، دا الله چې دی د تل لپاره چې کوم دی احسان کوونکی عزتمن ذات دی. الرؤوف الرحیم، مهربان دی، شفقت کوونکی مهربان دی. او د دې ګواهي هم ورکوم واشهد ان محمدا عبده ورسوله، محمد رسول الله د الله بنده او رسول دی، د الله حبیب دی، د الله دوست. الهادي الى صراط مستقیم، ښوونکی او د سمې لارې خلک سمې لارې ته سوق کول او را دعوت کول، او داعي او مضبوط دین ته دعوت کوونکی. صلوات الله وسلام علیه، د الله درودونه او رحمتونه دی په ده باندې، سلامتی دی په ده باندې او په ټولو پیغمبرانو باندې. وآل کل وسائر صالحین، او د هغه په ټولو ملګرو او نیکانو باندې. اما بعد، د دین وروسته فقد قال تعالی، امام نووي صاحب د دین وروسته هغه آیاتونه ذکر کوي کوم چې د بندګۍ سره تعلق ساتي او د کوم دپاره چې الله انسانان پیدا کړي. فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الله وایي ما پیریان انسانان نه دي پیدا کړي مګر دې دپاره چې د الله بندگی په توحید سره وکړي. بل ځای فرمایي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، الله وایي زه دې بندګان
نه دا نه غواړم چې دوی دې ماله رزق راکړي یا دې ما ته طعام راکړي، بس دغه یوازې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي، دغه بندګي دې کوي. وهذا تصریح بانهم خلقوا للعباده. په دې آیتونو کې دا صراحت او وضاحت دی چې الله انسانان د بندګۍ دپاره پیدا کړي دي، نو دوی باندې لازم دي، په موږ او تاسو انسانانو لازم دي چې بس خپل ټول خیال او فکر د الله جل شانه بندګۍ ته وکړو، ځکه موږ د دې بندګۍ دپاره پیدا شوي یو. د دنیا د دې لذاتو خوندونو نه باید ځان په څنګ کړو، ځکه دا دارو نفادین لا محل اخلاد، دا داسې کور دی چې دا فنا کېږي، ختمیږي، د پاتې کېدو ځای نه دی. او دا داسې سورلي ده چې سړی پرې تېرېږي، مرکب عمر لا منزل حبور، دا د تېرېدو ځای دی، د ودرېدو ځای نه دی. او داسې ځای دی مشرع انفصام لا موطن دوام، هغه لار دی، هغه ځای دی، هغه سورلی دی چې سړی ته جدا کېږي، د دوام نه دی، معنا کټ کېږي، کټ کېدو ځای دی، د ودرېدو او د همیشوالي ځای نه دی. نو دې وجې نه فلهذا كان الایقاد من اهلها هم العباد. نو الله جل شانه هغه خلق راوچت کړل او لا اوچتۍ ویښوي چې هغه د الله رښتینې بندګانې او پویه خلق دي چې دې ته زهاد تقوادار ویلی شي. الله جل شانه فرمای انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله د دنیا ژوند داسې دی، د دنیا د ژوند او د زندګۍ مثال په شان دغه اوبو دی چې الله یې موږ د اسمان نه راوورو، نو په دې اوبو سره فاختلط به نبات الارض، مختلف قسم شینکي بوټي راشنه شي. مما یاکل الناس، بعضې داسې شینکي او نباتات بوټي چې د انسانان خوري، غلیدانې وي، ځینې داسې والانعام څاروي خوري، تر دې چې د دې بارانونو په وجه باندې دا ځمکه شنه شي او دا ښکلا پیدا کړي، شنه ښکارېږي. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، خپل ډول او سنګار ونیسي، شنه شي، وازینت او ښه ډولي شي، دا فصل غلې دانې د زمیندارو چې کوم دي دا ښایسته شي. وظن اهلها انهم قادرون علیها، او د دې دا خاوندان دا سوچ او فکر کوي چې یاره بس زه اوس کوم فصل رسېدلی دی او دا به راجمع کړو وبه یې خورو. اتاها امرنا لیلا، ان الله ویله ناڅاپه ورته زموږ هغه حکم راشي د شپې د عذاب، اور پې راشي، سیلۍ پې راشي، طوفان، یا د ورځې راشي. فجعلناه حصیدا، الله وی ګرځو ذره ذره، بس وغورځېږي، دلدل شي. نو چې کله بیا پې څوک تېرېږي ته به خیال کوې که الله تغني بالامس، ته وایې چې پرون دې کې هېڅ شی نه و، داسې الله د ویښه وباسي. کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، الله هم دغه شانې آیتونه بیانوي هغه قوم دپاره چې د فکر نه کار اخلي. اشاره دې ته چې کله انسان الله پیدا کړي، ځواني ورکړي، قوت ورکړي او د جون ټول سهولیت ورته اسیني، نو د دا خیال چې بس یم خو زیمه دا دنیا زما لپاره ده او زه به دلته فاتم، د خپل مرګ او اجل فکر او سوچ ورسره نه وي، ناڅاپه ورته هغه اجل را وړاندې شي، هر څه دې پاتې شي، بس خلک دی خیال کوي ته وایې سر دی ونه، داسې ورک کړي الله، داسې ختم کړي نوم او نشان چې بالکل هېڅ په سوچ کې به د چا نه راځي چې پلانی پرون و یا نه و، داسې ختم شي. نو عزتمندو په دنیا باندې مغروره کېدل نه دي پکار. په دې موضوع باندې ډېر آیتونه شته. بیا امام نووي صاحب یو شعر را نقل کړی دی ډېر بهترین، هغه فرمای ان لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. وې د الله ځینې داسې بندګان دي فتنا او پوخیار او پویه، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، دوی دنیا پرېښې ده، طلاقه کړې ده، ځکه دوی د دنیا د فتنو نه ایریږي چې فتنو کې راګیر نشو، مال فتنه، اولاد فتنه، ښځه فتنه. نظروا فيها فلما علموا، دوی دنیا کې وکتل، سوچ یې پکې وکړو، کله چې ورته پته ولګېد انها لیست لحي وطنا، چې دا خو د ژوندي انسان ځای نه دی، ځکه دا فنا کېږي. جعلوها لجة، نو دوی دا یو جوړ دریاب او یو لوی سمندر یې وګڼو چې او سمندر دی په دې کې سړی ډوبېږي، نو د دې نه د وتلو لار څه ده؟ واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، وایخستل د دې نه د وتلو دپاره نیک اعمال په شان د کشتۍ، لکه سړی چې د دریاب نه په کشتۍ بچ کېږي، نو د دې دنیا د دې دریاب نه به په نیکو اعمالو باندې بچ کېږي. نیک اعمال د دې دنیا د دریاب نه د بچ کېدو دپاره یو کشتۍ ده. نو امام صاحب فرمایي، امام نووي، فاذا كان حالها ما وصفته، هر کله د دنیا حال هغه دی چې کوم ما بیان کو، وحالنا او زمونږ د ژوند حال چې مونږ پکې څنګه یو، وما خلقنا له، او د څه دپاره چې مونږ پیدا شوي، ما قدمته، هغه مې تاسو ته وړاندې کړه. فحق على المکلف، په هر مکلف باندې دا لازم دي
ان يذهب بنفسه مذهب الاخيار چې خپل ځان د بهترین خلکو په لار باندې روان کړي ويسلك مسلك اول النهى والابصار او ځان د پاره د هغه عقلمند او خيار او صالحین وغه مسلک هغه اختیار کړي په غیر روان شي ويتأهب لما اشرت اليه او ځان تیار کړي دا څه د پاره چې ما ته اشاره کړې ده ويهتم بما نبهت عليه او په هغه سمان اهتمام وکړي چې کوم باندې ما دوی ته معلومات ورکو تنبیه مې ورکړه خبر مې ورکړو واصوب طریق له في ذلك او د دې لپاره مې یو هغه لنډ لار صالحانو ته او د نیکانو ته د رسېدو لپاره وارشد ما يسلكهم من المسالك واغه نږدې او بهترین لار چې کوم یو تقوادار او دیندار سړی د خپل ځان لپاره اختیاري والتأدب بما صح عن النبي ان السيد الاولين والاخرين چې هغه لنډ لار دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت او د سنت د پیروي کول چې کوم دی دا بهترین او لنډ لار ده چې کوم د اولنو او د رستنو سردار دی واکرم السابقین واللاحقین او هغه پیغمبر چې د مخکنو او د رستنو د ټولو نه بهترین پیغمبر دی د الله تعالی درود او رحمتونه دی په د باندې سلامتی دی په ټولو پیغمبرانو باندې بیا امام سے فرمایي وقد قال الله تبارک وتعالى فرمایلی وتعاونوا على البر والتقوى مقصد دا چې دا تاسو ته کوم نصیحت کوم او تاسو کوم لارې ته رابلم نو د دې زما مقصد دا چې تاسو سره زه په خیر کې شریک شم نو د آیات دلیل کې نیولې وتعاونوا على البر والتقوى او مسلمانانو یو د بل سره د نیکۍ په کارونو کې یو د بل سره د خیر په کارونو کې تعاون کوي ملګرتیا وکړي همدارنګه فرمای وقد صح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال و رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح سند سره ثابت دي اغویل دي والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه و الله تراغه وخت پورې د انسان کومک او مرسته کوي تر څو چې دا انسان د بل مسلمان کومک کوي او مرسته کوي دا سره په مشکل کې ملګرتیا کوي نو الله د دې انسان مشکلات حلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من دل على خير فله مثل اجر فاعله چاته د خیر لار او طریقو خودله نو بیا چې څوک په دغه طریقه باندې دغه لار باندې زی عمل کوي نو دغه اون کې لپاره هم پکې پور اجر ده همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا چاته د هدایت او د خیر خوای او لار او خودله نو دغه انسان ته به دومره اجر ورکول کېږي چې څومره اجر چې منون کې ته چا چې د خبره منله او په دې لار روان شوی دی هغه ته چې څومره اجر میلاویږي نو دی ویونکي او ښوونکي ته به هم دومره میلاویږي ولا ينقص ذلك من اجورهم شیئا او دا چا چې په دې عمل کړی دی دوی د اجر نه به څه کمیږي نو الله دواړو ته پې ورکوي وانه قال لعلي رضی الله عنه دارنګې نبي صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ویلو فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم که الله چېرته ستا په وجه باندې یو کس ته هدایت وکي یو سړی ستا په دعوت باندې ستا په لارښوونه باندې په سمه لار راشي دا تعالی غوره دی د هغه سرو اوښانو نه یعنی په هغه وخت کې دا اوښان ډېر لوی قیمت درلوده اوس لوی لوی ګاډي او بنګلې یعنې د دې نه هم دا ډېر غوره دی چې یو مسلمان ته ستا په وجه باندې الله هدایت وکړي نو دا احادیث چې مې راجمع کړي دي په دې خاطر مې راجمع کړي دي دا کتاب چې مې لیکلی دی په دې خاطر باندې تاسو ته چې دعوت ورکوم په دې خاطر باندې نو فرمایي فرأیت ان اجمع مختصرا من الاحاديث الصحیحه نو ما دا ځان سره وفتې له ځان سره مې دا فکر وکړو چې زه راجمع کم یو مختصر کتاب مختصر رساله د احادیثو صحیح احادیثونه چې مشتمل وي په هغه باندې على ما يكون طریقا لصاحبه الى الاخره چې داسې حدیث او داسې معنی او دا پکې پراته وي چې سړی آخرت طرف ته متوجه کی آخرت طرف ته روان کی او محصلا لادابه الباطنه والظاهره او داسې حدیث مې پکې راجمع کړي دي چې سړی ته د باطني او ظاهري آداب چې کوم دی ورزده کوي او په هغه صحیح آدابو باندې هغه ښایسته کي جامعا للترغیب والترهیب په دې کې مې د ترغیب او ترهیب د مینې او دارنګې د یری احادیث او دارنګې د تقوادار او نیکانو دیندارو خلکو او دارنګې د تقوا د آداب او دارنګې د زهد او تقوا د آداب مې پکې راجمع کړي دي من احادیث الزهد هغه حدیث چې په هغې کې انسان دنیا سره بېرغبتي پیدا کوي مینه کټ کېږي و ریاضات النفوس او دارنګې د انسان نفسونو ته تدریب ورکوي هغه ته تربیت ورکوي د الله په دین باندې په پاکۍ باندې و تهذیب الاخلاق او دارنګې د اخلاق تهذیب او اخلاق ښایسته برابروي او طهارات القلوب و علاج او دارنګې زړونه د حسد دنیا د مین نه فتنو نه د دې نه پاکول او دارنګې د هغې علاج و صیانت الجوارح دارنګې د اندامونو حفاظت
و ازاله اعوجاجها او دارنګ اغسل لري کول هغه اسباب لري کول چې باغی باندې دا جوارح اندامونه کږيږي وغیر ذلك من مقاصد العارفين او دارنګ نور د الله ته نږدې کېدونکو او پیژندونکو خلکو هغه اوصاف مې پکې ذکر کړي. التزم فيه ان لا اذكر الا حديث صحيح. دا مې په ځان باندې لازم کړی دی چې زه به په دې کتاب کې نه ذکر کوم مګر صحیح حدیث واضح چې الواضح مضاف الى كتب الصحيحات المشهورات چې صرف د اضافت به شوی وي کتابونه چې کوم صحیح دي مشهور دي. واصدر الابواب من القران او د باب په اول کې چې کوم دی صدارت د باب چې کوم دی د دلیل لپاره اول زه د بابونو په اول سر کې چې کوم دی د قران کریم آیاتونه بآیات کریمات چې عزتمن او پاک آیاتونه دا ذکر کوم. واوشح ما يحتاج الى ضبط او دارنګ بیا زه وړاندې کوم هغه څه چې ضرورت لري دغه تفسیر او ترجمه ته ضبط او شرح یا زور او زیر ان عبارت تصحیح الفاظ ته ضرورت دی هغه من بیان کړي او شرح معنی خفی او دارنګ کله کله کوم معنا چې کوم د خفی وي نه معلومیږي دغه شرح هم کړي دا بنفائس من التنبيهات او دارنګ د سره سره می قیمتي یا داشونه هم وړاندې کړي دي. واذا قلت في اخر حديث متفق عليه کله چې زوب د حدیث په اخره کې دا سویم چې دا متفق علیه حدیث دی نو د معنا بداوي چې دا بخاری او مسلم روایت کړی دی. او په اخره کې وای وارجو ان تم هذا الكتاب ان يكون سائقا للمعتني به الى الخيرات. هله لرم چې الله جل شانو دا کتاب سر ته ورسو نو دا به یو چلون کوي د خیر کوم مقصد چې ان شاء الله دا به مونږ تاسو له خیر طرف ته وړاندې کوون کوي حاجزا له عن انواع القبائح والمهلكات او دا به یو پردا او یو مانع وي د بدو کارونو او د هلاکتو د کارونو. او انا سائل اخا انتفع بشيء او د خپل ټولو د احترامان سوال کوم چې کچاپ د دې کتاب نه په یو حدیث یو آیات باندې یو فایده واخیستله او د ته پکې خیر ورسېدو يدعو لي ولوالدي زما د مور او پلار دپاره زما د استادانو او سایر الاحباب نه زما د ټول دوستانو مسلمانانو دپاره د دعا وکړي او بخښنه دې وغواړي. وعلى الله الكريم اعتماد او په الله باندې چې کریم ذات دې زما اعتماد او بروسه ده او الیه تفویض او استناد او دې الله ته زما سپارښتنه ده او ځان مې سپارلی دی. وحسبي الله ونعم الوکیل او د الله زما دپاره کافي دی او ډېر ښایسته ذمهوار دی. ولا حول ولا قوة الا بالله او د دې ټول کارونو سر ته رسول او د دې کول د انسان په وس کې نه ده د الله په قدرت او طاقت سره کېږي. زمونږ قوت او طاقت نشته مګر هغه چې الله دی الله یې راکړي العزیز الحکیم. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین.